ما ته پته ده چې تاسو د ابراهیم اولاد یې، خو تاسو زما د بچلو موقع ګورئ، ځکه چې ستاسو په زړونو کې زما د کلام دپاره ځای نشته. زه تاسو ته هغه ویم څه چې ما د پلار په حضور کې لیدلی دي، خو تاسو په هغې عمل کوئ څه چې تاسو د خپل پلار نه اورېدلی دي. هغې ورته جواب ورکړ ابراهیم زموږ پلار دی. عیسی ورته وفرمایل که چېرې تاسو د ابراهیم اولاد وئ نو تاسو به هغه کارونه کول کم چې ابراهیم کول. اوس تاسو کوشش کوئ چې ما ووجنئ، ځکه چې ما تاسو ته حقیقت وویلو چې ما د خدای پاک نه اورېدلی و. ابراهیم هیڅکله هم داسې نه و کړی. تاسو د خپل پلار غوندې کارونه کوئ. هغې هغه ته وویل موږ حرامیان نه یو او خدای پاک پخپله زموږ پلار دی. عیسی ورته وفرمایل چې که خدای پاک ستاسو پلار وی تاسو به ما سره مینه کولې، ځکه چې زه د خدای پاک نه راغلی او اوس دلته یم. زه په خپله مرضی نه یم راغلی بلکې زه هغه رالیږلی یم. تاسو ته چې زه څه ویم په هغې ولې نه پوهېږئ؟ دا ځکه چې تاسو زما کلام قبلولی نه شئ. او تاسو د خپل پلار ابلیس بچی او تاسو په خپله خوښه د هغه خواهشونه پوره کوئ. هغه د اول نه قاتل او په حقیقت نه دی ولاړ، ځکه چې په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. کله چې هغه دروغ وایي نو د خپل فطرت په مطابق یې وایي، ځکه چې هغه دروغجن دی او د دروغو پلار دی. نو کله چې زه تاسو ته رښتیا ویم تاسو په ما یقین نه کوئ. په تاسو کې څوک ما د ګناه مجرم ثابتولی شي؟ که زه رښتیا ویم نو بیا ولې تاسو په ما یقین نه کوئ؟ څوک چې د خدای پاک دي هغې د خدای پاک کلام قبلوي. په کومه وجه چې تاسو ورته توجه نه ورکوئ هغه دا چې تاسو د خدای پاک نه نه یئ. یهودیانو جواب ورکړ چې ولې زموږ دا وینا رښتیا نه ده چې ته سامري یې او په تا پیریان ناست دي. عیسی وفرمایل چې په ما پیریان نه دي ناست، خو زه د خپل پلار عزت کوم، خو په دې تاسو ما بې عزته کوئ. زه خپله لویي نه غواړم بلکې یو ذات شته چې هغې غواړي او هغه صحیح فیصله کوونکی دی. زه تاسو ته رښتیا ویم که څوک زما په کلام عمل کوي نو هغه به هیڅکله نه مري. یهودیانو هغه ته وویل چې اوس زموږ پوره یقین دی چې په تا پیری ناست دی. ابراهیم خو وفات دی او نبیان هم وفات شوي دي، او بیا هم ته وی چې که څوک زما په کلام عمل وکړي نو هغه به هیڅکله نه مري. ولې ته زموږ د پلار ابراهیم نه لوی یې څه، څوک چې وفات دی او نبیان هم وفات شوي دي، نو ته خپل ځان څه ګڼې؟ عیسی جواب ورکړ که چېرې زه د خپل ځان لویي وکړم نو زما لویي بې مطلبه ده. هغه څوک چې ما له لویي راکوي هغه زما پلار دی. د چا په هکله چې تاسو وایئ چې هغه زموږ خدای پاک دی، اگر که تاسو هغه نه پیژنئ خو زه یې پیژنم. که چېرې ما دا وویل چې زه هغه نه پیژنم نو زه به هم ستاسو په شان دروغجن یم، خو زه هغه پیژنم او د هغه په کلام عمل کوم. ستاسو پلار ابراهیم په دې خوشحاله و چې هغه به زما ورځ وویني او هغه دا ورځ ولیدله او خوشحاله شو. یهودیانو جواب ورکړ چې ته خو لا د 500 کالو هم نه یې، نو ابراهیم دې څنګه ولیده؟ عیسی وفرمایل زه تاسو ته رښتیا ویم چې ابراهیم لا پیدا شوی نه و چې زه موجود وم. نو په دې هغې د عیسی د ویشتو پسې کاڼي راواخیستل، خو عیسی خپل ځان په ډډه که او د خدای د کور نه ووته.